السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو دې درس کې موږ د کورنۍ د مختلفو غړو نومونه زده کوو چې پلار، تره، خسر، ماما، خوریی، ترور. دغه رنګې د کورنۍ څومره غړي چې دي د هغوی نومونه زده کوو چې هغوی ته موږ په انګلیش کې کوم نومونه اخیستلی شو. راځئ د دې نومونو په طرف. لومړی موږ سره دی فادر. فادر معنا پلار او فادر ان لا خسر. فادر پلار، فادر ان لا خسر. بیا موږ سره دی مدر. مدر معنا مور او مدر ان لا خواخې. مدر مور، مدر ان لا خواخې. دغه رنګ برادر ورور او برادر ان لا اوخې. برادر ورور، برادر ان لا اوخې. دغه رنګ سیسټر ویلی شي خور ته او سیسټر ان لا ورندار. سیسټر خور، سیسټر ان لا ورندار. او نفیو وراره یا خورۍ ته ویلی شي او نیس ورېرې یا خورزې ته. نفیو وراره یا خوری او دغه رنګ نیس ورېره یا خورزه. او دغه رنګ موږ سره دی انکل. انکل ویلی شي تره ته یا ماما ته. انکل تره یا ماما. او بل موږ سره دی انکل ان لا. انکل ان لا چې کوم د ترور خاوند وي، هغه که د پلار د خور خاوند وي یا د مور د خور خاوند وي نو هغه ته ویلی شي انکل ان لا. انکل تره یا ماما او انکل ان لا د ترور خاوند. دغه رنګې سن زوی، سټیپ سن میرنه زوی. سن زوی او سټیپ سن میرنه زوی. دغه رنګې ډاټر لور او سټیپ ډاټر میرنه لور. ډاټر لور، سټیپ ډاټر میرنه لور. او آنټ ترور او انکل ماما یا کاکا. آنټ ترور او انکل کاکا یا ماما. دغه رنګ موږ سره ګرینډ فادر نیکه یا بابا ته وایي او ګرینډ مدر نیا یا انۍ ته وایي. او ګرینډ سن لمسی یا نوسي ته وایي او ګرینډ ډاټر دا لمسۍ ته یا نوسۍ ته وایي. او دغه رنګ موږ سره سټیپ برادر میرانه رور او سټیپ ډاټر میرانه خور. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک کړئ. ډېره مننه. والسلام علیکم.